دا یو تپوس چا کړی دی چې په 15 وخت اوداسه کې د استنجا نه مخکې لاس اینځل دا شته دی که نشته دی، او په 15 وخت اوداسه کې پوزې ته 3 کرته د اوبه ورتل شته که نشته دی. جواب دا دی چې ګوره کله سړی اودس ماتې وکړي نو په هغه ټیم کې استنجا وي. چې په هغه ټیم کې استنجا وي نو خامخا خلک په دغه ټیم کې لاس مخکې وینځي، خو که لاس مخکې وینځي ډایرکټ استنجا په دوران کې بیا لاس لمدېږي نو بیا خیر دی، لیکن اوداسه نه مخکې لاس وینځل دي. نو ډیرو خلکو دا ذهن دی لکه چې دا استنجا د اوداسه سره تعلق ساتي. استنجا یوازې د اوداسه سره تعلق نه ساتي، استنجا د اودس ماتې سره تعلق ساتي چې کله سړی تش اودس ماتې وکړي ډک اودس ماتې وکړي نو په هغه ټیم کې استنجا کول دي. خو چې کله سړی تش اودس ماتې دی کله ډک اودس ماتې دی کړی دا ډایرکټ چارندام کوي اودس کوي نو په دې کې استنجا کول هغه ضروري نه دي. نو البته چې سړی اوس اودس شروع کوي نو بیا به دا لاسونه وینځي ځکه دا حدیث صحیحونه دا معلومه ده بخاري مسلم وغیره کې چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله اودس کاوه نو ښی لاس باندې اوبه راواړولې بیا په کس لاس ته واړولې 3 کرت په لاس وینځه. دغه شان ته پوزې ته اوبه ورتل په 15 وخت اوداسه کې دا ضروري دي او د هغې دپاره طریقه نبی صلی الله علیه وسلم 3 ښودلي موږ ته. هغه دا دی چې 1 کرت 2 کرت 3 کرت 1 کرت اوبه ورارته هم کافي کېږي 2 کرت اوبه ورارته هم کافي کېږي 3 کرت ورارته هم کافي کېږي 3 کرت بهتر دي. خو د اوبو پوزې ته ورارتل دا دی چې دا پوزه به ترخې لکه یعنې پوزې ته اوبه راکاږي به ترخه شو که ترخه نه شوه خو پوزې ته اوبه راښکودل دا له ضروري دي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمه. په دې پوزې ته اوبه راښکودلو کې مبالغه وکړه مګر که ته روژهدار یې نو بیا به ډېر نه راکاږي. نور په عام اوقاتو کې که دا په اوداسه کې که د غسلو کې پوزې ته اوبه راکاږي